ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. کوم شی اسلامی هویت معلومولای شي؟ یعنی یوازې دا جامې د مسلمان څیره ده؟ نو هغه څوک چې پتلون اغوندي، آیا دې شخص د خپل هویت مخالفت کړی دی؟ آیا هغه څوک چې غربي ډول خواړه خوښوي یا هم د غربي فاست فود سره مینه لري، آیا دې شخص د خپل هویت مخالفت کړی دی؟ آیا هغه انجلۍ چې غربي موسیقي ورته په زړه پورې وي، یا هم هغه څوک چې په عربي ژبه باندې نه پوهیږي، او یا هم هغه څوک چې په اسلامي تاریخ باندې نه پوهیږي، آیا دوی د خپل هویت مخالفت کړی دی؟ په دې مسأله کې مرزونه څه شی دي؟ څه وخت کولای شو ووایي چې دې انسان د خپل هویت مخالفت کړی دی، او څه وخت کولای شو ووایي چې دا انسان لا تر اوسه د خپل اسلامي هویت څخه نه دی وتلی؟ د دې ډول شک د له منځه وړلو لپاره باید پر یو لړ مفاهیمو باندې خبرې وکړو. په ځانګړې توګه زما د کتاب چې زه څوک یم او هویت مې څه دی یادونه وکړم. هویت د لغت له مخې عبارت دی چې یو شی په خپل حالت کې پاتې شي. هویت همدا راپېژني چې ته یې او هغه دی. دا و له لغوي اړخه، مګر په اصطلاح کې عبارت له هغو ځانګړتیاوو او ارزښتونو څخه دی چې یو شخص یا ټولنه له یو بل څخه بیلوي. الله تعالی فرمایي دا د الله تعالی رنګ یعنی دین دی. صبغه یعنی د الله تعالی دین چې مسلمانان غواړي ځان پرې ورپورې وتړي. د الله تعالی په رنګ د ځان رنګولو ته هویت وایي. همدارس بل آیت داسې دی چې او د الله تعالی له رنګ څخه به څوک ښه رنګ ولري، نو دا هویت د الله تعالی له خوا څخه دی. له مسلمانانو څخه همدا غوښتل شوي دي چې په دې رنګ ځان رنګ کړي. څنګه پوه شو؟ توپیر په څه کې دی؟ دا کار مهم دی. نو له همدې امله هویت یوه خطرناکه مسئله ده، یوه اصلي او په شرعي لحاظ هم مهمه مسئله ده. دلته باید د عناصرو او ظاهري شکلونو ترمنځ توپیر وکړو. کله چې فرق وکړو نو مسئله په ښه ډول څرګندیږي. د هویت عناصر عبارت دي له دین، ارزښتونه، فکر، حتی زما په فکر نژاد د اسلامي هویت څخه شمیرل کیږي، ترڅو پوه شو چې له کوم نسل سره تړاو لرو. جغرافیه پرته له شکه ژبه، هغه تمدن چې دا ورڅخه راغلی وي او پورې تړلی وي. تاریخ، ګډ کارونه، که دا سیاسي، اقتصادي یا ټولنیز کارونه وي، یا هم مشترکې مسئلې او یو شان دردونه او غمونه. اجازه راکړئ یو مثال به له تاسو سره شریک کړم. کله چې وایو مصری، عربی، مسلمانه او پابند انجلۍ، اوس دا انجلۍ دا چې پیغله ده نو له نورو انجونو سره په دې وصف کې مشترک صفت لري. او دا چې وایو مصری ده نو له مصری انجونو سره ګډ صفت لري. او دا چې عربی ده نو له عربي انجونو سره ګډ صفت لري. کله چې وایو مسلمانه ده نو له ټولو مسلمانانو سره ګډ صفت لري. دا چې پابنده ده نو له ټولو هغو کسانو سره چې دین ته ژمن دي ګډ صفت لري. نو سمه ده چې له هغه سره بیلابیل عناصر شته دي، مګر د هغې هره برخه د هویت سره تړاو لري. که څه هم ګڼ شمېر هویتونه به شتون ولري، مګر بیا هم د هغې لپاره ځانګړی هویت راپېژني. تاسو دا د هغه ځوان سره مقایسه کړئ چې امریکایي وي، شتمن وي، متعصب او یهودي وي. دلته دا شخص د هغه کسانو سره په ځینو عناصرو کې مشترک صفتونه لري، نو دا د هغوی ګډ صفت دی. نو دغه عناصر چې موږ ذکر کړل لکه دین، ارزښتونه، فکر، نژاد، جغرافیه، ژبه، تاریخ او نور مشترک مسائل، دا هغه څه دي چې د انسان هویت جوړوي. مګر ظاهري ښکلا لکه جامه، خواړه، هنر، ادب، آبادی او ډولونه یې، اصطلاحات او د هغه د استعمال ځایونه، ټولنیز عادتونه، دودونه او پر هغه باندې تاسې خپلې ټولنیزې اړیکې قیاس کړئ. همدارس د نارینه‌وو او ښځینه‌وو ترمنځ د اړیکو ډول په ټوله کې تر هغه پورې چې د دې ټولو په اړه نس نه وي راغلی، نو په دې مسایلو کې د خلکو لپاره ازادي شته، بلکې برعکس دغه مخالفتونه ژوند ښکلی کوي.
که د نړۍ ټول خلک یو ډول یو رنګ او یو ډول جامې درلودلی په دې وخت کې ژوند بې خونده ګرځېده. اسلام موږ ته د عناصرو د پیروۍ امر کړی دی او ظاهري ښکلا کې موږ آزاد پرېښي یو، خو د هغې لپاره اخلاقي مرزونه ځانګړي کړي دي. نو د مسلمانانو پیژندنه له قرآن کریم څخه پیلېږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له اخلاقو او له شریعت او متفق علیه احکامو څخه پیلېږي. د انساني مشترکو صفتونو لکه عدالت، رحمت او سالم عقیدې څخه پیلېږي. د هغه څه دي چې موږ سره راټولوي او د عناصرو په اړه موږ ته ازادي راکړې. د هغې په اړه اختلاف کې هیڅ ستونزه نشته، تر څو پورې چې موږ ادب، اخلاق او متفق علیه مسائل نه وي تر پښو لاندې کړي. نو تاسو د عناصرو او مظاهرو ترمنځ توپیر وکړئ او ظاهري ښکلا مو په اخلاقي ښکلا سره ښکلی کړئ. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر.